د موبایل فون په ذریعہ باندې د نکاح کولو صحیح طریقه څه ده؟ پرنی ویډیو کې به تاسو ته مکمل طریقه خېما. په دې حواله سره یو ځوان سوال کړی دی چې د انټرنیټ په ذریعہ باندې زما د یو جنې سره د یورپ یو جنې د هغې سره زما کانټیکټ جوړ شوی دی، تعلقات جوړ شوي دي. زه د هغې سره خبرې کوم، نو زه دا غواړم چې د هغې سره زه نکاح وکړم، لیکن ظاهره خبره ده په یورپ کې ناسته ده، زه په پاکستان کې. نو د موبایل فون په ذریعہ باندې د دې نکاح به څه طریقه وي؟ آیا موږ د موبایل په ذریعہ باندې یو بل ایجاب او قبول وکړو، یو بل قبول کو، نو آیا په دې حواله سره به نکاح منعقد شي یا نشي؟ یا بل طریقه ده دی وی چې موږ د موبایل فون په ذریعہ باندې ایجاب او قبول وکړو، نو دا به زمونږ نکاح منعقد شي یا نشي؟ نو یاد وساتئ د نکاح لپاره یو مجلس شرط دی. یعنی په کوم مجلس کې چې نکاح کېږي نو په هغې کې د هغې کم از کم د هغې زنانه چې کوم دی هغې جنۍ وکیل پکار دی، او که چېرې وکیل یې نه وي، هسې دا الګ چې کوم دی جنۍ په یو بل ته په ټلیفون باندې چې ته ما قبوله کړې، هغه مو چې باید تم زما خاوند شي، بس داسې نه منعقد کېږي. بلکې د هغې لپاره صحیح جایز طریقه دا ده چې دغه جنۍ راولګي، دا الګ چې کوم دی چا سره نکاح کوي د خپل ولی خپل وکیل چې کوم دی متعین کړي، خپل وکیل متعین کړي چې باید دا زما وکیل دی، او بیا دا الګ چې کوم دی په یو مجلس کې کېني، یا یو خطیب صاحب راوغواړي، یا په خپل نکاح چې کوم دی د ایجاب او قبول نوم دی، که چېرې خطبه هم نه وي، او صرف دغه جنۍ راولګي، دا الګ چې کوم دی د خپل وکیل هم جوړ کړي چې باید زما طرف نه وکیل شو. بیا د دو الکانو د دو نارینو مسلمانانو عاقل او بالغو په موجودګۍ کې دا الګ چې کوم دی ایجاب او قبول کړي چې باید دا زما ښځه ما د دې سره نکاح وکړو، دې خپل وکیل جوړ کړی ما. نو په دغې صورت کې د دوه ګواهانو په موجودګۍ کې دا نکاح منعقد شو. سمجھ کې مو خبر راځي؟ جنۍ خو به بار ملګي ده، لیکن دغې جنۍ دا الګ خپل وکیل هم جوړ کړو، دا خپل وکیل هم جوړولی شي دا الګ. نو په دغې صورت کې چې کوم دی، لیکن شرط دا دی چې دا جنۍ چې کوم دی دا عاقله هم وي او بالغه هم وي. که چېرې دا عاقله او بالغه نه وي، نو په دغې صورت کې د دې نکاح نه دی منعقد شوی. سمجھ کې مو خبر راله؟ اوس راځو دې مسلې طرف ته. اوس د دوی نکاح خو منعقد شو، لیکن دا الګ چې کوم دی دی خو په هر څه کې چې کوم دی د دې جنۍ نه کمزوری دی، یعنی په حسب نسب کې، په تعلیم کې، په مالدارۍ کې. نو په دغې صورت کې شریعت دا وایي چې د دې جنۍ مور پلار ته دا اختیار حاصل دی چې د بچي پیدا کېدو نه مخکې د عدالت په ذریعه باندې دا نکاح فسخ کړي. لیکن که بچې پیدا شي یا مور په ګډه باندې شي، نو په دغې صورت کې بیا چې کوم د فسخ نکاح چې کوم دی هغو ته اختیار حاصل نه دی. دا په هغې صورت کې چې الګ چې کوم دی په کفو کې برابر نه وي، یعنی لیکن که په کفو کې برابر وي، نو بیا په هر صورت کې د دې مور پلار ته دا اختیار حاصل نه دی چې دا نکاح فسخ کړي د عدالت په ذریعه باندې. سمجھ کې مو خبر راځي؟ نو دا صحیح طریقه ده چې کوم دی د نکاح د ټلیفون په ذریعه باندې